سلامونه دوستانو، څنګه یاست؟ کاس ان شاء الله خیرتي ده. نن یو موقعیت ته راغلی یاستو په نوم د امی نونو. ترکي کې امی نونو نو نه پوهېږم چې دا به دوی څه خل مشهور نوم وي. دلته ډېر خلک راځي. ګورې دا موقعیت به ټول ستاسو ته ښکاره کوم. داسې یو بازار لري. بازار ده او خلک دي. Sizler de 15 dakikanızı ayırarak 3 kişiye umut olabilirsiniz. Sizleri de kan bağışına او یو شی ووایم چې هغه پول هم عقل ته ده. ما شاوي نه دلته ما پول یو پول دلته د څلور پول دی، خدای هم د غټ پول ده. او دلته به راسو دا موقعیت به هم تاسو ته ښکاره کړو. 15 dakikanızı ayırarak دلته یو بازار ده. په دې بازار ته به ورسو چې موږ اوس کامره فلم برداري پرېږدي که نه پرېږدي. وینئ دا مسجد ده په نوم د ام ان نو، مشهوره مسجد ده. دلته هم تاریخي ډېر خلک راځي دلته. دا موقعیت اوس به لاړ شو دې بازار ته چې موږ پرېږدي که نه. بازار ته خو نه ننوتلو دوستانو. داسې بازار ده وینئ، دلته هر شی خرڅېږي. ډېر ښایسته بازار ده. دلته افغانان چې راغلي دي بلد دي نو. وینئ دوستانو دلته هم مختلف شیان. Hello, buenas. Hello, fine. Yeah, How are you? good, and you? Thank you. This is Turkey. Yeah, Turkish delight. İşler yolunda gidersin. Are you a YouTuber? Teşekkür, yes. وره دوستانو یو چای خواږی راکړه، خیر دې وسي. نو مزهداره شی ده. مقصد ترکیه کې اول دفعه صد کې څوک هغه مې ترکش چې افغان نه ما ته خو افغان غوندې ښکاري. هلو ښایسته بازار ده. تو درگاه مخه واړو ما. این بازاری که در تصویر میبینید دوستای عزیز بازار مصری ها در شهر استانبول ترکیه است. این بازار حدود تقریبا 360 سال پیش ساخته شده و از قدیمی ترین بازارهای استانبول به حساب میاد. دوستای عزیز به این بازار مصری ها میگن چون در گذشته ها ادویجات از کشور مصر به اینجا می آمد و از همینجا فروخته میشد. دوستای عزیز امروز این بازار چیزهای مختلف داره، مثل ادویجات، چای گیاهی، قهوه ترکی، شیرینی های ترکی و سوغاتی. بازار مصری ها در منطقه امینینو موقعیت داره و نزدیک مسجد جدید استانبول است. این بازار همیشه میشه که شما تصویر میبینید پر از مردم، گردشگرها از جای مختلف عیج سوغات ها میبرن. شما ببینید در تصویر چیزای گیاهی دیده میشه، بعضی رنگ مرچ و چیزا دیده میشه، مثلا این چیزای دیگر، چیزای زیادتر چیزای دیکور به خانه یا چیزای بازی اطفال. ایجار زیادتر مردم در اینجا بسیار منظم و بسیار مقبول ساختن. بعضی عطریات گیاهی در اینجا دیده میشن، بعضی خوردنی های بسیار مزهدار. در این بازار ما زیادتر چیزایی را میبینیم که واقعیت تال ندیدیم دیگه. اینجا خصوصا ترکیه در بخش شیرینی‌باب، بخش خوردنیا، بخش گیاهی، چیزای تاریخی بسیار زیاد نام داره دیگه در سطح دنیا. و این بازار هم تقریبا گفته میشه که از دوره عثمانی است. این بازار شما میبینید بازار بسیار زیاد پر ازدحام است و هر آن چیزی که زیادتر چیزا را که شما خوردنی بابا را میبینید، خوردنی بابای بسیار زیاد خوبش جدیده میشه و دکانداران هم شما میبینید چطور دعوت میکنن، میگه بیاین بخرین، چون گردشگرها زیادتر میان. و یک چیز دیگه دوستا، بغلاوه را دیگه ما در ترکیه واقعیت مزه بغلاوه را فهمیدیم که بغلاوه یعنی چه قسم یک مزه میده. ما شما در افغانستان میخوریم مگه میشه دیگه بغلاوه یک مزه خاص داره. شیرینی با ببینید رنگ‌های مختلف، خصوصا از بعضی میوه‌جات ساخته شده، میوه را خشک کرده، رنگ‌های و ذائقه‌های بسیار زیاد خالص.
یعنی زیادتر چیزای کیمیایی گت نداره. ما چیزایی که دیدیم بقلاوا را شما میبینید دوستا، چند نوع بقلاوا بسیار زیاد پرمزه. با بعضی چیزای دیکوری هم پیشتر براتون معلومات دادم که در اینجا دیده میشه، مثل قاب، پیاله، غوری، مثلا بعض چیزا به خانه که مردم میبره یا هم میشه که اینجا مردم میبرن به کشورهای خود و اینجا میبرن مثل یک تحفه واره اینجا، یا با دوست و فامیل خود اینجا تحفه میبرن دیگه. واقعا چیزای بسیار زیاد چی میگه امو دلی که میبره از دیگه دیده میشه. اینجا دیگه می کاکا شیرینی را گفت، ما هم از این شیرینی نوشی جان کردیم، جایتان بسیار زیاد خالی و یک کاکای بسیار خوش اخلاق هم بودیم. دوستانو hello, can you speak English? No problem. I'm from Afghanistan. Afghanistan, brother, Fars. Fars, yeah, Fars, Pashtun. Farsi, chawai bashi. Bashi. Bashi, chawai. So, Pashtun, بيجي Pashtun. Okay. There's a Pashtun, سر وقتی نم خدای پونسو. Fars, Kurdi. Kurdi. Afghan Turkish brothers. That's the same one, yeah. Yes, thank you for this. You're welcome. Teşekkürler. Bye. Nerede piye kaman? Bande bana bas şan khurma gora. Ha. Da bazaru. صابون. دوستانو دا تصویر چې وینئ دا نو صابونونه دي، مختلفه صابونونه دي. رنګونه ته وګورئ دوستانو، دا خپله د ترکیه کې جوړیږي. یعنې د ترکیه واقعا په بخش تولید کې مختلف شیان تولیدوي. دا څومره ښایسته ډیزاینونه، څومره ښایسته رنګونه یې ورکړي دي او شاید کیفیت به هم ښه مختلف رنګونه او شکلونه مختلفه دي. یعنې دا هم د بخش د هغه بهداشتي مواسم ورته وي. او دلته په ترکیه هغه بازار باره کې په نظر مې څه معلومات ورکړل سوي دي، خو موږ ترکیه ژبه دومره زده نه ده، یا شاید کوم تاریخي موضوع داسې یو شی نشته کړي دي دلته. ښه، د بازار نه ووتو له خیره سره. دغلته نوم ستا ده، نوم ستا ده، نو زه به دا کامره واړوم، نوم به یې وګورو. Name? My name is Taner. Taner. Oh. Fawad. Oh, Fawad Nadiri. maşallah, Yeah, thank maşallah. Müslüm? Govurma. Muslim. Maşallah. Müslüm Yes, olur, yes. tamam. We are brother. Maşallah. And I said to my Afghan brothers, when he come here and Yes. meet to Taner. name Taner. Mr. Taner. Mr. Taner. Okay. Duman. You Name. Maho. Name. Yes, my name Maho. Muhammad. Name. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Sen nasılsın be demek? İyi misin? Teşekkürler. Eyvallah. Careful. Evet, thank you. Hoş geldiniz. Buyurun. ها منګه بازار نه راووتلو او اوس دې ساحه کې ګرځو نو کدی والا دا څوره ترکیه ته راغلی وم، خو دا ډېر با اخلاقه، یعنې خوش اخلاقه دوکانداران، خوش اخلاقه په دې وسیله در خواږه شیان هم موږ ته راکړه او نوره جایو کې دومره خوند یې نشته. غټ مشکل چې دلته ده، دوکاندار اکثره دلته دوی دومره خنده او دومره مثلا خوش اخلاقي او دا شیان دومره دوی نه کوي. یو دوکاندار سره چې غږېږي ډېر دوی جدي دي، یو دفعې دوه دفعې پوښتنه ته وکړي په خارېږي. زه داسې فکر کوم د دوی ضعف ده، ولې دا سیاحتي مملکت ده، ښه دلته ډېر راځي. زه به شاید دوی یو پوښتنه ترې وکړې، زه به باندې ته نه پوهېږې، هغه جواب درکړي، ته پوه نه سې، بیا د مجبوره پوښتنه وکړې قیمت. خو بس هغه څوک چې لږ ذره د ژبه باندې پوهېږي، ژبه باندې پوهېږي، خو لږ ښه ده. انګلیسي دلته چا زده نه ده انګلیسي،
انګلیسي باندې څوک نه پوهېږي اکثریت د دوی ترکي ده ډېر لږ دي یعنې فکر وکوه په 1000 نفرو کې 1 نفر کې لږ انګلیسي پوهېږي او یعنې زه فکر کوم دا یو ضعف ده دوی دا ولې د سیاحتي مملکت د اکثریت خلک انګلیسي باندې پوهېږي راځي دا صحیح ده چې خپل فرهنګ ترویج یې خو مګم یو سیاحت کوونکي ته باید بعضې سهولتونه مد نظر ونیول شي چې متاسفانه ووایم دلته ورته مد نظر نیول شوي نه دي او زه باید دوستانو بیرته خپل مسیر پیدا کړم ښه که مسیر مې ورک که څه بله زه باید بیرته په خپل موقعیت ته لاړ شم چې انشاءالله جوړ کړی مې دی